بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا مې دغه کتاب څخه تاسو ته دوه نورې قصې راخیستې دي. دغه کتاب نوم چې دی سل کیسې سل رازونه د کیدای شي له عکسو سره پیدا شي. ما هم د هغوی نه اخیستی وم. دغه قصه چې دی د عنوان دی پرون خبرې چې دی باد وړي دي. یو حکیم په لاره کې تیریږي. یو کس چې مثلا اخلاقي مشکل لري هغه حکیم ته ډېرې سپکې سپورې بد الفاظ استعمالوي. ځینو خلکو عادت وي که نه په هر چا پسې یو خوله اچوي، یا په دفتر کې یا چې دی په فیسبوک کې یا چې دی لکه په ټویټر کې یو چا پسې لګېږي که نه، عادت نه چې شوي عادت نه مجبوره وي. حکیم ته سپکې سپورې کنځلې یا بد الفاظ استعمالوي. حکیم چې کله تیریږي نو یو څوک په دغه سړي باندې غږ کوي چې واله که دا خو ډېر دروند سړی و، عالم سړی دی، دا خو زموږ د ټولنې مشر دی، دا داسې سپک سپور الفاظ ورته استعمال کړل، دا خو ښه خبره نه وه. سبا چې حکیم په همدغه کوڅې یا په همدغه سړک بېرته راځي، هغه کس چې پرون بد الفاظ ورته استعمال کړي وو هغه ورځي وایي ما ته بخښنه وکړه، ډېر زیات وبخښه. هغه ورته وایي چې څه بخښنه درته وکړم، څه شی شوي دی؟ وایي ما پرون بد الفاظ استعمال کړل. حکیم ورته وایي د پرون خبرې چې وي باد وړي دي. پرون و. دې څخه یو درس چې موږ ته هغه به حیث مورال یا مثلا به حیث عبرت دی هغه دا دی چې موږ باید زیات ځایونه چې دي په پرون کې غرق نه کړو. لکه موږ 15,000 کلن تاریخ لرو، یا چې وایي ما پلار چې و ډېر زیات پیسه دار و، یا موږ کورنۍ چې وه ډېره زیاته. ته اوس خپله څه شی لکه خپله په کوم حیثیت کې اوس موقف دی څه شی دی، څومره شتمني اوس لري، څومره تحصیلات اوس لري، خلکو ته د اوس څه ګټه رسېدلې دی. موږ یو ځل موږ کور کې یوه مریضي وه، نو هغه وخت موږ پېښور کې اوسېدلو. نو پېښور کې یوه شفاخانه وه، هغه د کویټیانو شفاخانه یې ورته ویل، الفوزانو که کویټیانو شفاخانه یې ورته ویل. نو دلته مو مریض و. کله چې مریض راووته نو اوس موږ روان یو کور ته. نو هغه وخت کې د ټکسیانو چې وي ډېرې زیاتې کمې وې، لکه 25 کاله مخکې یا 26 کاله مخکې ټکسیانو خوند دومره ډېر نه و لکه نن سبا چې څومره ټکسیان دي په دغه اندازه ټکسیان نه وي. نو زه یو ټکسي والا ته لاړم. نو ما ورته ویل چې د کویټیانو شفاخانې نه تر شمشتو پورې، موږ کور شمشتو کې و، لکه هغه پورې په څو روپۍ ځې؟ نو هغه سړي ویل وایي یاره 2.5 سوه. نو 2.5 سوه هغه وخت کې داسې ویل لکه نن سبا چې دي تقریبا 1.5 یا 2,000 روپۍ، ډېر زیات هغه ویل لکه پیسو ارزښت درلوده. نو ما ورته ویل وسړیه 2.5 سوه روپۍ خو ډېر زیاتې دي، لکه موږ خپله هم کور کې موټر لرو. نو هغه راته ویل وایي زه کور کې هلیکوپټر لرم. نو ما ورته ویل څه شی؟ وایي اوس یې خو نه لرې نه، موټر اوس تا سره نشته دی. نو که زه وایم چې زه کور کې هلیکوپټر لرم خو اوس خو دلته نشته دی راسره. نو خبره دا ده چې ډېر ځانونه باید په پرون کې غرق نه کړو. مهم دغه پرون یې دې سبب شوی دی چې موږ نه څه شی واخلي، موږ په نن کې په پرون باندې بحث کوو او سبا لپاره څه شی نه لرو، پلان نه لرو. نو دغه پرون چې دی نن هم یې موږ نن ضایع کوي او هم یې موږ سبا ضایع کوي. په دغه کتاب کې بله جالبه قصه چې دی هغه د باور دی. باور چې دی ټرست بلډینګ، دا شان موږ ډېر زیاتې خبرې کوو. نو باور چې دی دا رهبرۍ کې یو ډېر زیات مهمه موضوع دی چې په مامورینو باندې باور وشي. یا سړی چې هر کار کوي هغه باید خپل ځان باندې باور ولري. وایي لکه وچکالي و، باران نه کېده، خلک د استسقا لمانځه لپاره لاړل، راووتل، اعلان وشو جومات کې وایي دښتې ته وځو چې استسقا لمونځ وکړو، باران لپاره لمونځ وکړو. نو ټول خلک راووتل، یو ماشوم وایي د هغه چترۍ سره راووته. نو چترۍ سره راووته، نو خلکو ویل هلکه تر اوسه خو پورې باران نه دی شوی او ته بیا راووتلې، چترۍ دې هم راخیستې دی. نو هغه ویل چې همدې لپاره راوتی یم چې باران وشي که نه. یعنې هغه په دې باندې متیقن و چې زه دعا کوم، زه خدای ته درېږم او خدای به انشاءالله څه شی کوي، باران کوي. بل د خدای پاک باندې چې څومره سړی باور لري په هماغه اندازه باندې خدای پاک هغه ته څه شی کوي، لکه رسیدګي کوي. لکه خدای نه چې څومره غواړي، لکه ایتا ګمان، ایتا هغه باور په خدای باندې څومره دی، په هماغه اندازه باندې خدای پاک له تا سره څه شی کوي، لکه مرسته کوي. ځینې کسان چې دي هغوی لکه پخوانی یو قصه دی، یو کس وایي کابل ته راغلی و، نو مریض و، چا ورته ویلي و چې یاره زه مریض یم. چا ته ویلي زه مریض یم؟
لار او ګودر او هغه ورته دا شفاخانه دی لاړ شه. نو هغه فکر کړی و چې یاره دغه شفاخانه چې دی دا کیدای شي یا زیارت وي یا یو شی وي. نو دی چې شفاخانې ته لاړ و نو همغه دیوالونو ته اړم شوی و د شفاخانې یا دیوالو پسې ځان موښلی و. نو دی روغ شوی و. د باور دا و چې شفاخانې ته یو سړی لاړ شي هغه به څه شي کېږي هغه به رغېږي. کله کله ته لکه یو ډاکټر ته ځې خو هغه ډاکټر باندې باور نه کوي. ډاکټر خو لایق ډاکټر دی دوا هم ښه دوا درکوي بس په تا باندې هېڅ اغېز نه کوي. یعنې خارج ته تللی یو ډاکټر ته ورغلی هېڅ تاثیر یې نه دی درته کړی. خو دلته په افغانستان کې یو ډاکټر ته ورځي چې نه په هغه اندازه باندې دی چې خارج کې نه هغومره ټکنالوژي لري نه یې دوا کیفیت په هغه اندازه دی. خو ته هغه ډاکټر ته متحد یې 50 روپۍ ګولۍ درکوي ته چې شی کېږي لکه جوړېږي. نو باورونه چې دي باورونه که یو سړی خپل ځان باندې باور ولري دغه ډېر زیات لایق کسان چې دي او ډېر زیات لایق کسان چې دي زیاتره چې دی ژوند جوړ نه دی ځکه دوی کې یو مشکل دا دی چې دوی په خپل ځان باندې باور نه لري او دوی تل ناست وي چې یاره څه وخت دوی پرفیکټ شي او یو خدای پاک چې دی هغه پرفیکټ دی هېڅوک هم نه پرفیکټ کېږي. بس څه شی چې راسره دی په همدې باندې به څه شی کوو لکه همدې نه به استفاده کوو او خلکو ته به خیر رسوو. همدا اوس تاسو وګورئ په هغه ورځ نه چې ما ویډیوګانې شروع کړي دي موږ سره چې دی نه کامره شته دی او نه چې دی ټرایپاډ شته دی. موږ یو ساده موبایل نه استفاده کوو او زه ګورم چې لکه موږ ویډیوګانې خلک ډېر زیاتې ګوري. هره ویډیو چې دی تقریبا لکه مثلا زیاتره ویډیوګانې 300-400 ځلې چې شوي دي لیدل شوي دي. یعنی کوم اسباب چې دي په همدغه اسباب باندې باید کار شروع شي. خدای به ورځ په ورځ څه شی کړي بله ورځ به خدای موږ ته وس راکړي چې بله کامره واخلو ټرایپاډ واخلو کامرو د ویډیوګانو ډیزاینونه ښکلي کړو. بس څه شی چې در سره دي په هغې باندې څه شی کوئ بسم الله کوئ خدای به مو څه شي مرستندوی شي. ډېرې زیاته مننه تر بلې ویډیو پورې.